السلام علیکم زما درنو ورونو خويندو مشرانو او کشرانو زموږ نوی یوټیوب چینل جوړ شوی دی مهرباني وکړئ زما بایو ته ورشئ هلته د زموږ د چینل لینک موجود دی په لینک کلیک وکړئ چینل پرانیستل چینل سبسکرایب کړئ زموږ ملاتړ د وکړئ تاسو ټولو ډیره مننه هر هغه څوک چې چینل سبسکرایب کړي چینل فالو کړي یو ښکلی کمنټ پرې وکړي موږ به هغوی ته یو بس ټیک ټاک اکاونټ ورکړو اني وکړئ زموږ ملاتړ وکړئ دا پیغام ل خپل ملګرو سره هم شریک کړئ مننه زیبا ګلې زموږ زوی اوس ځوان شوی دی باید د واده غم یې وکړو هو زه هم له ډیر وخته همدا فکر کوم زما خوښه د جلالت خان لور ده ښه کورنۍ ده که خدای کول ښه به وي سبا به د کوژدې خبرو ته ورشو انشاءالله زه به ځان تیار کړم څه خبرې کوي زویا ستا د راتلونکي په اړه خبرې کوو زما د راتلونکي هو ستا د واده خبرې هر څه چې تاسو مناسب ګڼئ هر څه تیار دي هو راځه چې روان شو خدای دې خیر کړي السلام علیکم راشي ورونو ښه راغلاست وعلیکم السلام ژوندي اوسئ وایه وروره د څه لپاره راغلی یاست موږ د یوې ښې او مبارکې خبرې لپاره راغلی یو خپل کور دی په ډاډه زړه ووایه جلالت خانه موږ ستا دروازې ته د خپل زوی لپاره د ستا د لور د لاس غوښتنه راوړې ده هیله لرو چې دا خپلوي به د دواړو کورنیو لپاره د خیر او برکت سبب شي الحمدلله دا خو د خوښي خبره ده تاسو عزتمند خلک یاست دا موضوع به له خپلې کورنۍ سره شریکه کړم او د ټولو مشوره به واخلو همداسې پکار ده هر کار باید په مشوره وشي مننه ستاسو له راتګ او باور څخه که خدای کول موږ به ډیر ژر تاسو ته خپل ځواب درکړو موږ به ستاسو د جواب په تمه یو خدای دې هر څه په خیر کړي نن بختی رحمان زموږ بیټک ته راغلی و خیر خو به وي هو د خپل زوی لپاره یې زموږ د لور غوښتنه وکړه دا خو لویه خبره ده لومړی به د لور نظرم واورو بالکل د هغې رضا تر هر څه مهمه ده په خیر راغلی ورونو الله دې خیر درکړي لورې ستا لپاره یو مناسبه غوښتنه راغلې ده موږ غواړو ستا نظر واورو که تاسو راضي یئ او هلک ښه اخلاق لري زه هم راضي یم الحمدلله همدا خبره به پلار ته ووایو موږ له کورنۍ سره مشوره او د خدای په فضل راضي یو الحمدلله دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده اوس نو د کوژدې او نکاح لپاره یو نیټه وټاکئ زموږ له طرفه راتلونکي جمعه مناسبه ده موږ ته هم مناسبه ده نو په خیر او برکت دی وي سړیان که ته ماله څه اخلې نو څه به راوړې وایه زیبا ګلې څه درته راوړم ما ته به 10 جوړې جامې بنګړي میک اپ مسکارا او اورنجې راخلې او اورنجې راخلې اوس پوه شوم چې ولې را سره دومره په ناز او اصرار خبرې کوي آیا ته واقعا دا هر څه خوښوې هو ځکه چې دا ټول شیان مې خوښ دي دا جامې ډېرې ښکلې دي همدا مې خوښې شوې دا دې ډېر ښکلې دي مننه بختی رحمانه زما د زړه ټول شیان دې راواخیستل